الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. صدق الله مولانا العظيم. خوږو او قدرمنو حاضرینو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تیر درس کې موږ او تاسې د متقینو او پرهیزګارانو په باره کې وغږېدلو او له هغه نه وروسته الله جل جلاله د کفارو او د خدای جل جلاله د دین د دښمنانو حال بیان کو. اوس د منافقانو حال بیانوي. منافق د نفق له کلمې چې اخیستل سوی ده، او نفق هغه سوري ته ویل کېږي چې هغه سوری په پلو او په ټوکي او په دښتو کې موږک جوړ کړی وي، او یا دلته دا مږې جوړ کړی وي، او یا دغه اګنې جوړ کړی وي. یو سوری یې جوړ کړی وي چې له دې خوا هم سوری وي او له یې خوا هم سوری وي. کله چې له دې خوا دا موږک وډار شي او کوم خطر احساس کي، بیا نو په دغه سوري باندې ووځي او هغې خوا ته هغه بل سوری چې ده په دغه سوري باندې دا دې خوا ته کوم سوری چې ده په دې باندې ننوځي، او هغې خوا ته چې کوم سوری ده تر هغه سوري د باندې راووځي. بیا چې له هغې خوا وډار شي او کومه ویره احساس کي، نو بیا دا موږک یا دا اګنی یا دا مږه دا بیرته په دې غار باندې ننوځي، بیا دې خواته دا بل سوری چې ده تر دغه سوري راووځي. دواړو خواو ته یې سوري جوړ کړي وي. نو نفق هغه سوري ته ویل کېږي. نفق او یا نفق تونل ته ویل کېږي په اصطلاح. تاسې به په دا عربي هیوادونو کې لیدلی وي چې کله په غرونو کې هغه سوری موجود وي، نو بیا هغه بلې خواته تونل سوری وي او موټران پکې ځي او عبور او مرور پکې کېږي، نو بیا په ده باندې په دې نفق باندې یا په دې نفق باندې نوم لیکلی د پلانکي نفق او د پلانکي نفق او د پلانکي نفق. دا مثلا داسې مثال لري لکه د سالنګ تونل، یا داسې مثال لري لکه د کوهاټ تونل، یا داسې نور تونلونه او هغه په غرونو کې غارونه چې دواړو خواو ته سري وي او ای خواته هم سړی ځینې وتی شي او دې خواته هم راوتی شي. نو د منافق هم دغه وړ حال ده چې دوه سوري یې جوړ کړي وي. یو سوری یې د اسلام خواته ور جوړ کړی وي، بل سوری یې د کفر خواته ور جوړ کړی وي. کله چې په اسلام کې هغه مشقتونه، تکلیفونه، زحمتونه، هغه محنتونه چې په اسلام کې مشقات هغه چې دی وویني، نو بیا له اسلامه چې روګردان سي العیاذ بالله مخ ځینې وګرځوي او په دا سوري ننوځي او بلې خواته د کفر خواته راووځي او هلته ځان ظاهر کي او له ځانه العیاذ بالله هغه کافر جوړ کي. بیا چې کله په دې باندې پوه شي چې د مسلمانانو طرف قوي سو، مسلمانان قوي سو، اسلام قوي سو او کفر له شکست سره مخامخ کیږي، نو په دې صورت کې بیا دی څه کوي؟ بیا د کفر په سري بیرته راننوځي او دې خواته د مسلمانانو په طرف چې کوم غار د جوړ کړی ده او کوم سوری یې جوړ کړی ده تر دغه سري د باندې راووځي او ځان ښکاره کي او ځان مسلمان معرفي کي. نو دې ته ویل کېږي منافق چې په ظاهر کې مسلمان او په باطن کې غیر عقیدوي یا سیکولر او یا کافر. دغه ته چې د منافق ویل کېږي. دغه کسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم ډیرو. عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین، د منافقانو مشر، په مدینه منوره کې مخامخ چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی، بیا به یې ډېرې خوږې او خوندورې خبرې ورته کولې. بیا به چې کله بیرته ولاړ، بیا به یې په ځمکه کې فساد شروع کړو. الله جل جلاله د ده او د ده د ملګرو په باره کې فرمایي: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد.
تفاسیرو لیکلی دي وایي یو وخت کې عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین د منافقانو مشر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغی او ډېرې خوندورې او ښکلې خبرې یې ورته وکړې، ډېرې د ایمان او د اسلام او د عقیدې خبرې یې ورته وکړې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دا خبرې ډېرې ښې ښکاره شوې، خو کله چې دی د نبي علیه السلام له مجلسه څخه ووت نو په لارې باندې روان و. د مسلمانانو هغه میږي او پسونه او هغه د مسلمانانو وري دغه څرېدل او په دا وښو کې لګیا و. نو ده له جیبه چاکو راویست او هسې یې د فساد په خاطر باندې شپږ اته پسونه د مسلمانانو دا یې حلال کړو او دغسې یې پرېښول د دې په خاطر چې هسې دا تاوان مسلمانانو ته وررسېږي، دا هم ښه خبره ده. بیا چې له دغه یو څه جای پسې ولاړ، هلته د مسلمانانو د غنمو درمندان او هغه د غنم اراش کولی و او کوټه کړي و اچولی و. نو ده له جیبه هغه اورلګیت راویست او دغه غنم ورته یې ور واچاوه او دا غنم یې هم وسوځول د دې په خاطر چې هسې مسلمان او د مسلمان هغه مال ته تاوان وررسېږي، دا ښه خبره ده، دا ماته محبوبه ده. نو بیا چې دی کله ولاړ، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبرائیل علیه السلام راغی، آیت شریف یې ورته راوړ. ومن الناس و بعضې له خلقو څخه من هغه څوک دی یعجبک قوله فی الحیات الدنیا چې خوند به درکړي تا ته د ده خبرې په ژوند د دنیا کې، ویشهد الله علی ما فی قلبه او دی خدای جل جلاله شاهد ګرځوي په هغه څه باندې چې د ده په زړه کې دي. دی درته وایي چې خدای خو شاهد ده چې زه ډېر نیک او قوي مسلمان یم. وهو الد الخصام او حال دا ده چې دی هغه سخت دښمن د اسلام او سخت د په دښمني کې د الله جل جلاله د دین په دښمني کې. و اذا توله کله چې دی وګرځي له تا چې او مخ واړوي او بیرته در چې روان شي او له تا چې رخصت واخلي، سعا فی الارض بیا نو کوشش کوي په ځمکه کې لیفسد فیها د دې لپاره چې فساد وکړي په دا ځمکه کې، ویهلک الحرث والنسل او دا کوشش کوي چې د خلکو کښت و کروندې هلاکې کړي او د خلکو مالونه او نسل دا هلاک. والله لا يحب الفساد او الله جل جلاله له فساد سره مینه نه لري، خدای پاک فساد نه خوښوي. یا مثلا د ده په باره کې یا د دې منافقینو په باره کې الله جل جلاله بل ځای هم قرآن کریم کې فرمایي اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. ای د خدای جل جلاله پیغمبره کله چې تا ته منافقان راشي نو څه درته وایي؟ قالوا اذا جاءك المنافقون کله چې راشي تا ته منافقان قالوا نو دوی وایي نشهد انك لرسول الله موږ شاهدي وایو په دې باندې چې ته خامخا د الله جل جلاله پیغمبر یې. والله يعلم انك لرسوله الله جل جلاله هم علم لري چې بېشکه ته د خدای پاک پیغمبر یې، خو مګر خبره دا ده والله يشهد ان المنافقین لکاذبون الله جل جلاله شاهدي ادا کوي چې بېشکه منافقان چې دي دا دروغجن دي، کوم چې په خوله درته وایي په زړه کې هغسې نه دي، په زړه کې هم هغسې نه دي. نو د منافق په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ده او د حدیث مفهوم دا ده چې حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وایي د منافق مثال داسې ده لکه هغه یوه میږه چې د دوو رمو ترمنځ واقع وي او ولاړه وي او په دواړو رمو کې یو مغ او پسه دا خلکو ساتلی وي د دې لپاره چې له دا میږو سره وګرځي. نو دغه میږه چې په دا منځ کې ولاړه ده دا یارې یوې رمې ته ورځي او هلته هغه مږه ته او هغه پسه ته ځان وررسوي او هلته چې مشکل حل شي بیا له یې غجې راځي بیا دا بلې رمې ته ورځي او په هغه بل پسه باندې مقصد هغه خپل مشکل حل کوي، د هغه بعد راځي او بیا په دا منځ کې ولاړی. نو دا منافق دا معنا لري لکه هغه میږه یا هغه وزه چې د دوو رمو په منځ کې ولاړه وي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول ده. نو اوس خدای جل جلاله منافقین معرفي کوي. الله جل جلاله فرمایي ومن الناس او بعضې له خلکو څخه من هغه څوک دی یقولو چې دی وایي آمنا بالله موږ ایمان راوړی ده په الله جل جلاله باندې وبالیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې هم ایمان لرو
و حال دا ده ما هم چې نه دي دوی بمؤمنین مؤمنان نه دي، دوی ایمان نه لري، اسې په خوله باندې د ژبې په سر باندې د ایمان دعوا کوي، ایمان نه لري. وما هم بمؤمنین، او حال دا ده چې دوی مؤمنان نه دي. يخادعون الله يعني يعاملون معاملة المخادعة مع الله، يعاملون دي معاملة کوي معاملة المخادعة لك معاملة دي فریب او دي چل مع الله الله جل جلاله سرا. يخادعون الله دي غلطوي خدای جل جلاله، خدای پاک خو نشي غلطولای، خو اسی دشي چل کوي لك العیاذ بالله لك خدای جل جلاله سي غلط کو. يخادعون يعني يعاملون معاملة المخادعة مع الله، دي معاملة کوي معاملة دي چل او دي پریب کوي مع الله الله جل جلاله سرا. یو خو الله جل جلاله سره دي چل او دي پریب معامله کوي. والذین آمنوا او له هغو کسانو سره چل کوي آمنو چې دوی ایمان راوړی ده، مسلمانان هم غلطوي. والذین آمنوا او هغه کسان آمنو چې دوی ایمان راوړی، نو دوی داسې فکر کوي چې الله جل جلاله مو هم غلط کو العیاذ بالله او مسلمانان مو هم غلط کو. دا د دوی ګمان. وما یخدعون او حال دا ده چې دوی نه غلطوي، هېڅوک نه غلطوي الا انفسهم مګر خپل ځانونه غلطوي. وما یشعرون او دوی په دغه باندې هم نه پوهېږي چې موږ ځان غلطوو. دغه آیت شریفونه شان نزول د دغو آیت شریفونو دا ده چې حضرت علي کرم الله تعالی وجهه یو وخت کې د عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین طرف ته ورغی، دی او د ده ملګري سره ناست و. نو حضرت علي رضی الله تعالی عنه ورته وویلې وای ای عبدالله ابن ابی ابن سلوله، له خدای جل جلاله چې وویرېږئ او دا منافقت پرېږدئ، له الله جل جلاله چې وویرېږئ او دا منافقت پرېږدئ. نو دوی ورته وویل چې ای د حسین پلاره یا ابا حسین، ای د حسین پلاره، آیا ته موږ ته د نفاق نسبت کوې او حال دا ده چې موږ مؤمنان یو او موږ په الله جل جلاله باندې ایمان او عقیده لرو. دلته څه وسوه؟ دلته چې الله جل جلاله دغه آیتونه را نازل کړو. ومن الناس او بعضې له خلکو چې خمن هغه څوک ده یقولو چې وایي دی آمنا موږ ایمان راوړی ده بالله په الله جل جلاله باندې وبالیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې هم ایمان لرو. حال دا ده ما هم چې نه دي دوی بمؤمنین مؤمنان نه دي او اسې په خولو باندې غواړي چې مسلمانان غلط کړي. یخادعون الله دوی مخادعه کوي له الله جل جلاله سره، دوی داسې فکر کوي چې الله جل جلاله ته به فریب ورکو. والذین او هغه کسان غلطوي آمنو چې دوی ایمان راوړی ده. وما یخدعون او په اصل کې دوی دغه ټګي نه کوي له هېچا سره الا انفسهم مګر له خپلو نفسونو او له ځانونو سره ټګي کوي، ځانونه غلطوي. وما یشعرون او دوی په دغه باندې هم نه پوهېږي چې موږ دا خپل ځانونه غلطوو، موږ ځان ته مشکل جوړ کړی ده، موږ الله جل جلاله ته مشکل نسو جوړولی، موږ د خدای جل جلاله مؤمن او مخلص او مسلمان او بندګانو ته مشکل نسو جوړولی، صرف او صرف ځان ته مشکل جوړ کړی، خپل آخرت هم خراب کړی. نو دا ولې دوی داسې کوي؟ الله جل جلاله فرمای فی قلوبهم مرض، په زړونو د دوی کې مرض د نفاق ده. فی قلوبهم مرض، په زړونو د دوی کې مرض د نفاق ده. فزاده نو ورزیات کړی ده هم دوی ته الله خدای پاک مرضه دغه مرض د دوی. دلته فی قلوبهم په زړونو د دوی کې مرض ده، فزاده نو زیات کړي دي هم دوی الله خدای پاک مرضه لجهته یعنی لرویه د مرضه، د مرض له وجې دوی پسې زیات کړي دي، یعنی دوی ته یې مرض دا ور زیات کړی ده. ولهم عذاب علیم او د دوی دپاره عذاب ده چې هغه علیم ده یعنی مؤلم ده یعنی دردناک عذاب ده. خدای جل جلاله دې مسلمان له دغسې عذابه چې وساتي لکه دوی ته چې به ورکول کېږي. نو د دوی په زړونو کې څه ده؟ مرض د نفاق ده. احادیثو کې راځي حضرت علي کرم الله تعالی وجهه چې روایت ته وای تاسې خبر اوسئ په دې باندې، تاسې په دې باندې خبر اوسئ چې د انسان په جسد کې د انسان په بدن کې یوه ټوټه غوښه ده، کله چې دغه غوښه صالحه شي او نیکه شي ټول جسد او بدن دا ورسره صالح او نیک کیږي، او کله چې دغه غوښه فاسده شي او خرابه شي نو ټول جسد ورسره فاسد او خراب شي. نو تاسې په دې باندې پوه سئ الا وهو القلب یا الا وهي القلب، تاسې خبر اوسئ په دې باندې چې دغه زړه ده، د انسان زړه داسې صالح شي او نیک شي ټول جسد ورسره صالح او نیک شي، او کله چې د انسان زړه خراب او فاسد شي نو ټول بدن او جسد ورسره خراب او فاسد شي. او دغه چې ده دا د انسان زړه ده، ځکه زړه چې ده
دا د ټولو اندامونو پاچا بلل کیږي. په تصوفو کې دغه قلب او زړه او دغه دل سی بولي دغسې د څه شی ده، دا د ټولو اندامونو رئیس او پاچا ده. د چا سي پاچا خراب سي او د چا سي هغه رئیس او امیر خراب سي، د چا هغه چارواکی سي خراب سي، نو دغه مادون کسان سي کوم دي دا خو به ټول خود خرابېږي. نو په دغه خاطر باندې د انسان زړه سي خراب سي، زړه سي په نفاق باندې ککړ سي، نو ټول بدن یې ورسره منافق سي. او که زړه مخلص او مسلمان سو، ټول بدن یې ورسره مخلص او مسلمان کیږي. او دا وجه څه ده؟ دا د کثرت د ګناهونو خبره ده. ګوره د انسان کله چې وایي انسان یوه ګناه وکړي، د انسان په زړه باندې یو تور ټاپی پیدا کیږي. بیا نو چې انسان بله ګناه پسې وکړي دا ټاپی پسې غټېږي، بیا چې بله ګناه وکړي بیا ټاپی غټېږي، او چې بله ګناه وکړي تور ټاپی یو مخ پسې غټېږي. بالاخره دی ګناهونه پسې کوي او زړه یې پسې تورېږي، ګناهونه پسې کوي او زړه یې پسې تک تور کېږي. بالاخره ټول زړه داسې توروالی ونیسي، زړه یې تک تور سي د انسان. نو دا رقم سي لکه یو شی چې په تمامه معنا باندې یو فلز او یوه وسپنه چې په تمامه معنا باندې زنګ واخلي، نو چې زنګ واخلي بیا نو دغه زړه پکې راګیر سي، بس نو اتې د زړه ته هېڅ د حق لاره نه وي. قرآن کریم هم په دې باندې ناطق ده. سورت متوففین کې الله جل جلاله فرمایي کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. بیا به راسي په هغې موضوع باندې به بیا انشاءالله وغږېږو. نو فی قلوبهم په زړو د دوی کې مرض د نفاق ده، فزاده نو زیات کو هم دوی الله خدای جل جلاله مرضن د مرض له وجې، الله جل جلاله دوی د مرض له وجې پسې زیات کړو، یعنې دوی ته یې دا مرض ور زیات کو، یعنې حاصل د معنا یې دا راوځي چې دوی ته دا مرض دا خدای جل جلاله پسې ور زیات کو. ولهم عذاب علیم، او د دوی لپاره عذاب ده علیم، یعنې څه معنا دردناک، یعنې مؤلم درد ورکونکی. داسې عذاب به ورکول کېږي چې دوی ته به درد او دوی ته به هغه تکلیف او ربړې حاصلېږي او دوی به له مشکل سره مخامخ وي. علت یې څه شی ده؟ بما په سبب د هغه شي باندې کانو چې ودوی یکذبون چې دوی به تکذیب کاوه او دروغ به یې ویل. ظاهرا به یې دا ویل چې نشهد انک لرسول الله، موږ شاهدي وایو ای د خدای جل جلاله پیغمبره چې ته د خدای جل جلاله رسول یې. او حال دا ده چې په زړه کې به یې دغسې نه په زړه کې به نه په خدای جل جلاله ایمان و، نه به د خدای په پیغمبر باندې ایمان و، نه به په ورځ د آخرت باندې ایمان و، نه به په حشر و په نشر باندې ایمان و. هسې به یې یوه غولونه یوه غلطونه به یې شروع کړې وه او دا اراده به وه چې ولا لکه چې زه به دا مسلمانان غلط کړم. واذا قیل لهم کله چې وویل چې دوی ته لا تفسدو فی الارض تاسې فساد مه کوئ په ځمکه کې، تاسې په ځمکه کې فساد مه کوئ. ګوره دا د حضرت علي صاحب خبرې ته اشاره سوه. حضرت علي کرم الله تعالی وجهه چې ورته وویلې چې له خدایه وویرېږئ او دا منافقت پرېږدئ. ګوره واذا قیل لهم کله چې وویل چې دوی ته، واذا هغه وخت قیل چې وویل چې لهم دوی لره لا تفسدو فی الارض تاسې فساد مه کوئ په ځمکه کې، د خدای په ځمکه کې فساد مه کوئ. قالو نو دوی وایي انما بېشکه خبره دا ده بله نه ده نحنو موږ سیو مصلحون، موږ په صلح کې روان یو، موږ په صلاحیت کې روان یو، موږ صلاحیت غوښتونکي یو، موږ سوله غوښتونکي یو، موږ صلح غواړو او موږ سوله غواړو او موږ صلاحیت غواړو او موږ سیو په صالح او په نیکه لار باندې روان. نو واذا هغه وخت قیل چې وبه ویل سو، یا واذا هغه وخت قیل چې وویل سي لهم دوی لره لا تفسدو تاسې فساد مه کوئ فی الارض په ځمکه کې. قالو نو دوی وایي انما بېشکه خبره دا ده بله نه ده نحنو موږ سیو مصلحون صلاحیت غوښتونکي یو، اصلاح غوښتونکي خلک یو، نیک خلک یو. الا خبر اوسه یا الا خبر اوسئ ای مسلمانانو انهم بېشکه دوی چې دي هم د دوی المفسدون فساد جوړونکي یا فساد کوونکي ولکن لا یشعرون، ولیکن دوی په دا خپل فساد او په دا خپل نفاق باندې شعور نه لري او دوی په دغه باندې نه پوهیږي. دوی سکو وایي دوی داسې ګمان کوي چې ولا موږ خو یو په حق لار باندې روان یو او مصلحون یو. واذا قیل لهم آمنو او کله چې بیا وویل سي، واذا او هغه وخت قیل چې وویل سي لهم دوی ته آمنو تاسې ایمان راوړئ ای منافقانو کما آمن الناسو لکه څرنګه چې ایمان راوړی ده دا نورو خلقو
نو قالو دوی وایي انؤمنو آیا موږ ایمان راوړو کما آمن السفها لکه څرنګه چې ایمان راوړی د بېعقلانو او ناپوهانو. دغه ایمان او د اسلام او د عقیده دا دوی ته څه شی ښکارېږي؟ دا دوی ته صفاحت او بېعقلي ښکارېږي. خدای جل جلاله دې مسلمان د دغسې حاله وساتي. و اذا هغه وخت قیله چې وویل شي لهم دوی ته آمنو تاسې ایمان راوړئ کما آمن الناسو لکه څرنګه چې ایمان راوړی د دا نورو خلکو. قالو نو دوی وایي انؤمنو آیا موږ ایمان راوړو کما آمن السفها لکه څرنګه چې ایمان راوړی د بېعقلانو. نو ګورئ اسلام او ایمان او عقیده دوی ته بېعقلي ښکارېږي. الا خبر اوسئ انهم بېشکه دوی چې دي هم د دوی السفهاء بېعقلان ولکن لا یعلمون ولکن دوی په دغه باندې علم نه لري چې موږ بېعقلان یو. دوی په خپله بېعقلان دي، دوی په خپله سادهګان دي، دوی په خپله ناپوهان دي، ولیکن دوی په خپله ناپوهي باندې علم نه لري. اوس نو چې له مسلمانانو سره کیني بیا دوی څه وایي؟ و اذا هغه وخت لقو چې دوی ملاقي سي او پیوسته سي الذین له هغو کسانو سره آمنو چې دوی ایمان راوړی ده قالو نو بیا دوی هم وایي آمنا موږ هم ایمان راوړی، موږ هم مؤمنان یو لکه دا تاسې دغسې مسلمان یو. د موږ او د تاسې څه فرق نسته، الحمدلله ټول سره مسلمان یو. و اذا خلو او کله چې دوی خالی سي او ګوښه سي او د بیازې سي او تنها سي او په خلوت کې سي الی شیاطینهم له هغه خپلو شیطانانو سره قالو نو دوی ورته ووایي انا معکم بېشکه موږ چې یو له تاسې سره یو، موږ د تاسې ملګري یو ای شیطانانو ای کافرانو، موږ د تاسې ملګري یو. د مسلمانانو ملګرتیا دا موږ نه غوره کوو. نو دلته خواته بیا هغه د دوی ملګري ورته ووایي چې نو مخ د تور ده او وار دی تیر ده، نو خو نه له موږ سره یې نه له دوی سره یې بلکې له دوی سره یې له مسلمانانو سره مې ولیدلې بله ورځ په مسجد کې ناست وې، بله ورځ مې له مسلمانانو سره په مجلس کې ولیدې چې ناست وې، مختو شپو کې مې په لمانځه ولیدلې چې ولاړ وې. نو که چیرې ته د موږ ملګری وای نو خو له موږ سره به په دا کفر کې لګیا وې. نو دی په جواب کې څه ورته وایي انما نحن مستهزئون بېشکه نحنو موږ چې یو مستهزئون استهزا کوونکي یو، ملنډې وهو یعنې د مسلمانانو په دین باندې ملنډې وهو، کله په لمانځه ورسره ودرېږو، کله په جومات کې ورسره کینو، کله د اسلام او د ایمان خبرې ورسره کوو. موږ څه شی کوو؟ موږ مستهزئون یو، موږ استهزا کوونکي یو، موږ ملنډې وهونکي یو، موږ د دوی په دین باندې ملنډې وهو. العیاذ بالله. الله خدای جل جلاله چې ده یستهزئ بهم ملنډې وهي په دوی باندې، یعنې جزا ورکوي د ملنډو د دوی. الله جل جلاله چې ده یستهزئ بهم جزا د استهزاء او د ملنډو د دوی به ورکړي. ویمدهم او دوی ته مهلت ورکوي، یعنې دوی کشوي فی طغیانهم په سرکشي د دوی کې یعمهون چې دوی سرګردانه وي. الله جل جلاله دوی ته دا یوه سرګرداني ور اچولې ده او دوی ته مهلت ورکوي او دوی په دا خپله سرګرداني کې په دا خپل طغیان او په سرکشي کې سرګردانه ګرځولي دي. الله یستهزئ بهم الله جل جلاله به جزا د استهزاء د دوی ورکړي، جزا د ملنډو د دوی به ورکې. ویمدهم او کشوي دوی فی طغیانهم په هغه سرکشي د دوی کې یعمهون چې دوی سرګردانه وي. دا کسان دا په دغه حال کې دغسې سرګردانه ښه دي. اولئک دا کسان چې دي الذین اشتروا الضلالة دا هغه کسان دي چې دوی اخیستې د ګمراهي او دلالت یې اخیستی ده بالهدا په هدایت باندې، یعنې هدایت یې پې ورکړی، ګمراهي یې پې باندې اخیستې ده او نجات یې پې باندې ورکړی ده او هلاک یې پې باندې اخیستی ده او جنت یې پې ورکړی ده او دوزخ یې پې باندې اخیستی ده، د خدای پاک رضا یې پې ورکړې ده، د الله جل جلاله خفګان یې پې اخیستی ده او د خدای پاک دیدار یې پې ورکړی، د الله جل جلاله له دیداره چې محرومیت یې پې باندې اخیستی ده، د خدای جل جلاله رحمت یې پې ورکړی، د خدای پاک عذاب یې پې باندې اخیستی ده. دغه دوی سودا کړې ده. فما ربحت تجارتهم فما ربحت نو اڅ فایده نه وکړه تجارتهم هغه تجارت د دوی، یعنی فما ربحو فی تجارتهم دوی ربحه او دوی فایده نه وکړه فی تجارتهم په دا خپل تجارت کې. فما ربحت نو اڅ فایده نه وکړه تجارتهم تجارت د دوی، دغه سودا د دوی اڅ فایده نه وکړه. وما کانو او نو دوی یا نه دي دوی محتدین هدایت مندونکي، دوی حق لار او نیک لار او هدایت دا د الله جل جلاله له طرفه دا دوی نه مومي او دا دوی نه پیدا کوي. دوی څه کړي دي؟ دوی غلطه سودا کړې ده. دوی هغه
هغه خاسره سودا کړې ده، تاواني سودا یې کړې ده، ځان یې تاواني کړی ده په سودا کې. لکه سړی چې ښه شی قیمتي شی ورباندې ورکړي او بېکاره ردي او ضیوف ځینې راواخلي او خراب شی ځینې راواخلي، نو دغه دوی سودا کړې ده. د خدای پاک رضا یې پرې ورکړې، د الله جل جلاله خفګان یې اخیستی، د خدای جنت یې پرې ورکړی، دوزخ یې ځان ته اخیستی، ګمراهي یې پرې اخیستې ده او هغه سیخه لاره صراط مستقیم یې پرې ورکړی ده، هدایت یې پرې ورکړی ده، ګمراهي یې پرې اخیستې ده او دغه رنګه هغه اسلام یې پرې ورکړی ده، کفر یې پرې باندې اخیستی ده. نو دغه تجارت، نو خدای پاک فرمایي فما ربحت تجارتهم، فما ربحت، نو هېڅ ربح او فایده نه وکړه، تجارتهم، دا تجارت دی دوی، وما کانو، او نه دي دوی محتدین، هدایت قبلونکي. اهتدا چې ده دغه دا قبلولو د هدایت ته ویل کېږي، دغه یو متابع ده. نو دا معنا چې وما کانو محتدین، دوی محتدین نه دي، دوی هدایت حاصلونکي نه دي، لاره موندونکي نه دي، سیخه لاره دوی نه ده پیدا کړې، سمه لار او سیخه لار دا دوی نه ده پیدا کړې، دوی محتدین نه دي. نو ګوره اولئک دا کسان چې دي الذین هغه کسان دي اشتروا چې دوی اخیسته ده الضلالة ګمراهي اخیستې ده بالهدا په هدایت باندې، سمه لاره یې پرې ورکړې، ګمراهي یې پرې باندې اخیستې ده. فما ربحت، نو ګټه نه وکړه، تجارتهم، دا تجارت دوی، وما کانو، او نو دوی محتدین، هدایت مندونکي، هېڅکله دوی هدایت او نیکه لار او سمه لار دا پیدا نه کړه. نو دلته مثلهم کمثل الذي استوقد نارا، دغه موضوع ده. په دې موضوع باندې به بیا انشاء الله بیا وروسته غږیږو. د اوس لپاره هم دغومره بس ده. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه ومظهر لطفه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك.